معاون صاحب، دغه منشی صاحب، ما یک اعتراض سر طرز پیشبرد جلسه دارم. تقاضای ما است امیر جور کنین. اگر جور نکنین مدیریت تالار مشکل تر میشه هر روز. و این از جناب رئیس صاحب که هیئت اداری صلاحیتی را نداره که از میکروفون از اونجا صحبت بکنن، بیاین از اینجا بحث بکنن تا وکیلام حساس نشون. بحث دویم خبره هغه داده تالار که دوستان وایي چې آیا دا جمهوریت دی؟ درې نفرو زموږ حق اخیستی، آیا دا عدالت دی؟ په بودیجه کې عدالت، اجتماعي عدالت نه دی تامین سوی، څنګه وکړو؟ ځینې دوستان وایي چې بعضیها ناخوانده تصمیم میگیرد. دغه ټولو سوالونو ته غواړم ځینې موضوعات ستاسې ټولو سره مطرح کم ترڅو دغه تالار د دوستۍ په فضا کې مخکې لاړ سي، جنجال ونه سي، د وکیلانو عزت حفظ سي، یو بل ته توهین ونه کوو. جمهوریت فعلي دغه 20 کاله تر دا ننه پورې د 1491 کال څخه بهتر دی. په 1492 کال کې په کابل کې خلک وژل کېدل. په 1493 کال کې د قندهار په لویه لاره کې د هلکانو سره نکاح کېدله. دغسې چې بلخ ته تللې خلکو به عزت نه و خوندي. آیا دغه ټول هیریږي؟ موږ وایو چې جمهوریت خراب ده. زه وایم خیر په هر صورت زه وایم چې خبره نننۍ مسله په هغه وخت کې د جنګونو راټولېدنه حد اقل نظام شتون لري. د نظام د چپه کولو لپاره بودیجه اساس مه ګرځوئ. د نظام د چپه کولو لپاره خپل شخصي خودغرضیو څخه تیر سئ. راسئ په بودیجه باندې په عدالت سره لکه څنګه چې خادم صاحب وویل بحث وکئ. ټولو هغه ولایتونو ته چې د دوی حق جوړیږي حق یې ورته ورکئ. زه وایم بودیجه نوره دومره غټه موضوع مترې جوړوئ ترڅو موږ او تاسې د تالار د بې اتفاقۍ سبب وګرځي. مننه. لوی قندهار زما افتخار ده. او یاران ول داسې کوئ. لوی قندهار زه په افتخار کوم په دغه ولس باندې. دا د لوی قندهار موضوع ما نه ده یاده، ما یاده کړې ناامنۍ دي په افغانستان کې په دا ټولو ولایتونو کې ناامنۍ وي. دا د ولس کیسه نه ده. زما هغه اشخاص چې لوی قندهار، مشرقي، شمال، غرب، جنوب د افغانستان یو هیواد ده. خبره د لوی قندهار نه ده. د لوی قندهار وکیل صاحبان که په دې خفه شوي زه معذرت غواړم. اما هغه وکیلان چې ګورئ د یو ځای څخه یو چی شی اخلي او د داسې قصو څخه سوء استفاده کوي، هغې ته زما لارښوونه او زما هیله دا ده چې هیله کوم ملت ولس ځان ته مه سپر کوئ. تاسې راځئ په حقیقي مسایلو بحث وکئ. اتل ډېر کوچنی سړی دی چې زما په اړه شخصي برخورد وکوي. د لوی قندهار افتخارات زما شخصي افتخارات دي، پرې افتخار کوم. بیا هم وکیلانو دغه یاران مې چې دي ستاسو. تشکر اصولی صاحب. شاپور صاحب ما شما اجندا داریم دیگه، در اجندا کس شهزاده صاحب باز دفاع کن. جناب رئیس صاحب خیر دی و به کیسه ده ور به حکومت اجازه را که خبری وکړم. رئیس صاحب، جناب معاون صاحب، دغه منشی صاحب، ما یک اعتراض سر طرز پیشبرد جلسه دارم. تقاضای ما است امیر جور کنین. اگر جور نکنین مدیریت تالار مشکل تر میشه هر روز. و این از جناب رئیس صاحب که هیئت اداری صلاحیتی را نداره که از میکروفون از اونجا صحبت بکنن، بیاین از اینجا بحث بکنن تا وکیلام حساس نشون. بحث دویم خبره هغه داده
تالار کې دوستان وایي چې آیا دا جمهوریت دی؟ 3 نفرو زموږ حق اخیستی، آیا دا عدالت دی؟ په بودیجه کې عدالت، اجتماعي عدالت نه دی تامین سوی، څنګه وکړو؟ ځینې دوستان وایي چې بعضیها ناخوانده تصمیم میگیرن. دغه ټولو سوالونو ته غواړم ځینې موضوعات ستاسې ټولو سره مطرح کړم تر څو دغه تالار د دوستۍ په فضا کې مخکې لاړ سي، جنجال ونه سي، د وکیلانو عزت حفظ سي، یو بل ته توهین ونه کوو. جمهوریت فعلي دغه 20 کاله تر دا ننه پورې د 1401 کال څخه بهتر دی. په 1402 کال کې په کابل کې خلک وژل کېدل. په 1403 کال کې د قندهار په لویه لاره کې د هلکانو سره نکاح کېدله. دغسې چې بلخ ته تللي خلکو به عزت نه و خوندي. آیا دغه ټول هیریږي؟ موږ وایو چې جمهوریت خراب ده. زه وایم خیر په هر صورت زه وایم چې خبره نننۍ مسله په هغه وخت کې د جنګونو راټولېدنه حد اقل نظام شتون لري. د نظام د چپه کولو لپاره بودیجه اساس مه ګرځوئ. د نظام د چپه کولو لپاره خپل شخصي خودغرضیو څخه تیر سئ. راسئ په بودیجه باندې په عدالت سره لکه څنګه چې خادم صاحب وویل بحث وکئ. ټولو هغه ولایتونو ته چې د دوی حق جوړیږي حق یې ورته ورکئ. زه وایم بودیجه نوره دومره غټه موضوع مه ترې جوړوئ تر څو موږ او تاسې د تالار د بې اتفاقۍ سبب وګرځي. مننه. تشکر جناب اصولی صاحب. وقت میتیم کمین صاحب وقت میتیم براتون. کمین صاحب بفرمایید. کمین صاحب وقت بد. جناب رئیس صاحب دلته د چور خبره کیږي خو متاسفانه د خلکو توهین نه کیږي. دلته د بودیجې بحث روان دی او دلته نور مسایل سیاسي ګډوډ کیږي. که د جمهوریت خبره د اویاویمو کلونو سره پرتله کیږي نن چې جمهوریت چیرې و، نن د چا زوی په امن کې دی، د چا لور په امن کې نه، د چا سر په امن کې دی. دا خبرې چې نه کیږي چې د یو اجنډا څخه را روان او د خلکو سپکاوی دې کیږي. دا نه د زغم وړ ده. رئیس صاحب دلته که ستا پر باندې غږ کېږي چې جلسه مدیریت که جلسه لطفا مدیریت که توهین او تحقیر دې نه کیږي لطفا. رئیس صاحب د خلکو تاریخ وکیل صاحبای محترم بیایی که ما شما از همی گپای پراگنده تیر شویم. وکلای محترم بیایی که از همی صحبتهای پراگنده دور شویم. جناب رئیس همی کمیسیون اختصاصی را وقف بدیم، کمیسیون مالی بودجه را وقف بدیم. وکیل صاحبا برند در جلسه مشترک اشتراک بکنن. این اتهامات که یکی سر دیگه وارد میکنه این گپ پاس بکنیم ما شما یک بودجه که ملی باشه به نفع مردم افغانستان باشه پاس بکنیم. جناب رئیس صاحب اصولی صاحب محترم اصولی صاحب شما انتقادتان متوجه ما بود. پیشتر ما گپ زدم ما هیئت اداری. ببینید مطابق اصول وظایف داخلی اگر هر عضو هیئت اداری نظر شخصی داشته باشند میتونن از او پایین برن صحبت کنن، ولی وقتی به هیئت اداری از اونجا اتهام وارد میشه ما حق داریم دفاع کنیم. ولی شما همیشه صحبت کردین مجلس خراب کردین. اصولی صاحب خفه نشید. محترم خادم صاحب بفرمایید. جناب رئیس صاحب کندهار د اتلانو کور دی. دا ټوله دنیا ته ثابته ده. کندهار د شهیدانو د غازیانو کور دی. کندهار دشمنان د دنیا په سطح باندې لري. دا د پردي د سفارتو د جاسوسانو غوښتن، دا د روس او د امریکا او د انګلیس د هغو جاسوسانو خبره ده چې دغه اتهامات لګیږي چې د هلکانو سره نکاح لګیږي. موږ باید د یو بل توهین سره ونه کړو. دا د پردي د سفارتو غلامان دي، د هغوی جاسوسان دي، د هغوی ماشخواره دي. موږ نه د دې خاین حکومت نمایندګي کوو، موږ نه د پردي د سفارتو نمایندګان یو. لطفا چې دا خپل مجرات په ښه ډول باندې تطبیق کړي چې موږ د خلکو سره مواجه نه کړو.
اتل صاحب وقت بده کارت نوبت صادق صاحب است. از کی است؟ صادق صاحب. اتل صاحب. صادق صاحب اتل صاحب بفرمایید. بفرمایید. اتل صاحب جناب رئیس صاحب، ما پیشترم گفتم که نظم تالار از دست شما خراب است، به خاطر که یک کسی میاین که اشتکیش در قندار و در هلمند تیر شد، باز این جمعه سر لای قندار توهین میکنن. ولی از خدا تا په هلمند کې اصولي صاحب ژوند نه کوي، د هلمند د کومه بده خاطره لري، ته د قندهار لارې ده، تا ټول جنوب ته ټول جنوب غرب ته جناب رئیس مطابق اصول وظایف داخلی باید مایکشان قطع میشد. جناب رئیس صاحب لطفا د ټولو وکیل صاحبانو نه تقاضا هم دا ده چې اصل اجنډا ته لاړ شو. دغه دوی ته زه ودرې زه څه اصولي صاحب وخت درکوو ارامه باندې اصولي صاحب اسحاقزی خورې تا ته هم وخت درکوو، تا ته هم وخت درکوو. وکلای محترم خورې تا ته وخت درکوو چې خبرې وکړې، خپل اعتراض وایي. وکیل صاحبای محترم، همه دنیا شما رسان دارد، به هر کس نوبت میرسه. یکی ساغزای صاحب اون وقت میتن دیگه ختم میکنیم جلسه را. عرض سلام جناب رئیس صاحب، صحبت زمانی که میکنم وکیل صاحبای محترم لطفاً اول بسنجین باز صحبت بکنین. میگه 100 بار بیاندیش 1 بار بیانداز. جناب اصولی صاحب یک دفعه تاریخ قندار مطالعه کو. شرم باز بر خودت که تو میخوای قسم یک توهین میکنی با وکیلا. راست میگه من کاملا گپای اتل صاحب تایید میکنم رئیس صاحب. شرم از بر ازی وکیل صاحبای قندار شما اجازه ندین بام چه کسایی را که واقعا غلامی میکنن و میاند داخل تالار توهین به یک ولایت میکنن که قهرمانیش با تمام مردم افغانستانی با تمام دنیا معلوم است. جناب اصولی صاحب لطفا خبر چکایی خپل حد و اندازه و پیژنه بیا خبر وکا. وکلای محترم بس